رب هغه ذات ده چې تا ته د مور په نس کې 5 میاشتې ژوندی ساتلی هلته ستا د غذا بندوبست کړی ده دا رب ده 5 میاشتې هر انسان د مور په نس کې ژوندی خوراک هم کوي الله د غذا بندوبست ورته کوي دلته خو نه د مور لاس د رسیږي نه د پلار د رسیږي نه د قریب د رسیږي الله بندوبست کوي بیا چې دنیا ته رالې ډوډۍ دې نه سای خوړی غوښې دې نه سای خوړی میوې دې نه سای خوړی الله جل جلاله له هغې دنیا څخه رزق درته حواله کوي چې له کومې دنیا ته راغلی د مور په تو کې شیدې پیدا شي چې دا هلک پرون نه و یا دا نجلۍ نه وه شیدې هم نه وي نن چې هغه دنیا ته راغلی ده بس دا وچو څو شیدې وکړي الله بندوبست وکړي رب دغه ته وایي فرعون چې له موسی علیه السلام سوال وکړي په من ربکما یا موسی ستا او ستا د ورور رب بیا څوک موسی علیه السلام ورته وایي ربنا الذي خلق كل شیء ثم هدا رب زموږ هغه ذات ده چې هر شی پیدا کړی ده بیا یې هدایت هم ورته کړی داسې د رب ربوبیت به وپېژنه دا خلکو ته دا درس ورکه توحید پر ربوبیت کافرانو منی رب په وپېژنه رب هغه څوک ده چې هر شی پیدا کړی ده هغه ته د خپلې زندګۍ مطابق معلومات هم ورکړي تاسې خو د سارا خلک یاست په کورو کې به م چرګي نو کورو کې مېرمنې چرګاګۍ واچي 10 هګۍ واچي 6 هګۍ واچي 15 واچي بیا وایي چرګه یې پر کښېنوله یو ځای ورته معلوم کړي چرګه پر هغه هګیو پرته وي اوس چرګه په ده پوهېږي چې دغه هګۍ به تودې ساتي که سړې سوې بیا کوچنی نه ځینې پیدا کېږي چیچی نه پیدا کېږي چرګه پر پرته وي 4 ساعته پر دې هګیو پرته وي دا و دې چرګې ته معلومه ده چې تودې یې ونه ساتې سړې سي دا ماشیني چیچان څه دي چې دا اوس په ماشینانو یې باس هم د برق په وسیله باندې تودې او اړه یې چیچان ځینې جوړېږي او دا چرګه په یو څه وخت کې دې ته به معلوم یې موږ ته خو نو د دې دونه معلومات نشته د هګۍ اړی یار یوه خوا سربیره کې په مچوکه یې څوکا واړوي ټولې هګۍ اړوي وردا الله ورښولي دي کوم پوهنتون کې درس ووایي په کومه مدرسه کې فارغه سوه دا چرګه دا الله ورښولي ربنا الذي خلق كل شيء ثم هدا زموږ د پاره هم دا درس ده چې رب وپېژنو په ربوبیت فکر کې وکړو چورت کې وکړو او چرګې دا یو طبیعت هم شته خپل چاپېریال خرابوي نه په موږ پې ښاروال دی ډبه یې اخیستی یي چې دلته د کیلې خوروکې مه غورځول دلته د مالټه مه غورځول چرګ خپل چاپېریال نه خرابوي ته یې به لیدلي چې خپل ضرورت د وخت یې راسي زغلي چابک زغلي لرې خپل ضرورت ادا کړي بېرته هګیو ته راځي دا خپل شاوخوا نه خرابوي دا په دې پوهېږي چې دغه خپل ضرورت دلته ادا کوي دا ځای دې بدبیه کېږي او په دې هګۍ کې چې چای جوړ سي د ژوند انداز خو یې موږ ته نه لګېږي دغه د هګۍ په ټوکی دا چای مټوي الله هلته دا درس ورکړي چې نوره دا خونه پر در تنګه ده او دا دیوال ته نړولی شئ په دا نازکه مچوکه یې ویي سره یې کې کړی
موږ چې کوشنیان وو د چرګې هګۍ به م کتې بیا به م خوشحالي کوله چې یې وایه ټومبلې ده ټومبلې دا معنا چې لږ سرای کې وسو سرای چې بیا کې وسي بیا یې چرګه په خپله مچوکه مه کېږي دا په دې پېږي دا چای پکښې دا خو یو نمونه وه په مختصر انداز موږ درته وویله دا مجلس مختصر ده ستاسې د پوه کېدلو دپاره پر دغه مسله باندې علماو ډېرې لیکنې کړي دي او تفسیر ده د الجواهر په نامه په 14 جلده کې راځي غټ تفسیر د ټولې دا رقم خبرې دي لکه دا ما چې درته وکړي د رب د ربوبیت شان یې بیان کړی رب څه معنا څنګه تربیت کوي د دې کائناتو